ملګریه، د ژوند په ځینو حالاتو کې له بریالیتوب څخه نابریالیتوب غوره ده. دا غوره ده چې ته ځان ته قناعت ورکړې چې په دغه حالاتو کې زما لپاره د بریالیتوب څخه نابریالیتوب غوره او بهتره ده. ښایي دا په ځینو اړیکو کې اوسي، ښایي دا په ځینو بحثونو کې اوسي، او حتی ښایي دا په ازموینو کې اوسي چې ستا نابریالیتوب غوره ده. هغه بحث چې ستا روحي سکون له منځه وړي، ستاسو په منځ کې فاصلې ایجادوي او ستاسو ژوند در تریخوي او خوږوالی در څخه اخلي، دا غوره ده چې په هغه بحث کې، په هغه اړیکو کې ته ناکام اوسې، او حتی په هغه ازموینو کې چې تا د لیونتوب تر حده رسوي، دا غوره ده چې ته ناکام اوسې. نو کوشش وکړئ ځینې وخت په ځینو حالاتو کې ستاسو لپاره ماته یا ناکامي یا هم شاته تګ یا هم خپل ځان له نورو څخه ښکته ګڼل، ناکام ګڼل، دا ستاسو د روحي سکون د ساتلو لپاره، د اړیکو د ساتلو لپاره او د ښه حالت د ساتلو لپاره غوره ده. نو کوشش وکړئ ځینې وختونه خپل ناکامي ومنئ، هسک او بریمن اوسئ.